الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد مخکې د صفات عارضو بیان وشو چې دا څو دي اوس دا خبره کیږي چې دا صفات عارضه په څو قسمه دي او بل چې دا په څو حروفو کې راځي او په کوم حروفو کې چې راځي نو دغه حروفو کې هغه صفات عارضه بیانول او دغه وضاحت کول. صفات عارضه دا په درې قسمه دي. یو توي عارض بالصفت. عارض بالصفت دی ته وایي چې په یو حرف کې صفت عارضه د صفت لازمه د وجه نه پیدا شوي لکه تفخیم و ترقیق چې په شبه مصالح حروفو کې تفخیم پیدا شوی دی. دا تفخیم دی ته عارضي دی نو چې دا عارضي تفخیم په دې کې پیدا شوی دی دا د استعلا د وجه نه چې هغه کیفیت د استعلا په دې کې موندل شوی دی. نو تفخیم و ترقیق دا چې د عارض بالصفت او بل دویم قسم چې دی عارض بالحرف. عارض بالحرف دی ته وایي چې کله یو حرف د بل حرف سره پیوسته کېږي او ملاویږي نو د حروفو د ملاوېدلو د وجې نه یوه قاعده موندلی کېږي چې دا عارض بالحرف به دوه قسمونه لري. یو ته وایي عارض فی الوصل فی الکلمه بل ته وایي عارض فی الوصل فی الکلمتین. عارض فی الوصل فی الکلمه دا معنا چې یو صفت عارضه په یوه کلمه کې د یو حرف د ملاوېدو په وجه چې د هغه پسې بل حرف وي د دې د وجې نه یوه کیفیت او یوه قاعده موندلی شوي لکه مثلا کنتم. کنتم کې د نون وروسته تا راغلې ده په کلمه واحده کې راغلې ده نو دې ته وایي عارض فی الوصل فی الکلمه چې په یوه کلمه کې یو صفت عارضه موندل شو. او دویم عارض فی الوصل فی الکلمتین دې ته وایي چې د اتصال د دو کلمو د وجه نه یوه قاعده وموندلی شي یو صفت عارضه وموندلی شي د اتصال کلمو د وجه نه لکه مثلا وما ادراک. وما چې ځان لوي نو بیا څه نشته صفت عارضه پکې نشته او چې یو ځای وما ادراک نو دلته مد منفصل پیدا شو د اتصال کلمې د وجه نه چې دواړه کلمې یو ځای شي نو دې ته وایي عارض فی الوصل فی الکلمتین. دریم قسم چې دی نو عارض بالوقف. عارض بالوقف دی ته وایي چې یو صفت عارضه په یو حرف کې د وقف په حالت کې پیدا شي لکه مثلا تعلمون وقف وکي نو دلته مد عارض وقفي د سکون عارضي د وجه نه پیدا شو چې دا سکون عارضي صفت عارضه ده ځکه دلته حرکت د اصل کې یا اثبات کې واقیموا الصلاة کې واقیموا یا ابدال کې القارعه. القارعه ته چې وقف وکنو بل قاعده وموندل شو یا ته ان الله كان عليما حكيما وقف الابدال کې نو عارض بالوقف دیتا وي چې د وقف په حالت کې
یو صفت عارضه وموندل شي او قاعده جوړ شي. دا صفات عارضه په اتو حروف کې په مختلفو احوالو کې راځي چې دا حروف په دې مجموعه کې دي لرمناویع یا اویر مرانی یا اليوم نار مختلف مجموعه دي. په دې حروف کې صفات عارضه راځي. وس مثلا لام کې صفات عارضه کم راغلي دي؟ لام کې یو تفخیم دی. لام نه مراد د الله نوم ولا لام. ذکر روایت حفظ کې دا یو لام د چډک لسره کیږي او بل پدې کې ترقیق دی کله د غلامي باریکی او بل پدې لام کې څه شی ادغام. ادغام صفات عارضه ده. بیا اراده نوران کې هم یو تفخیم دی یو ترقیق دی چې مخکې ما وی تفخیم او ترقیق عربي صفت دی. لپاره کې تفخیم دی یو پکې ترقیق دی او یو پکې ادغام دی. میم براواله وس میم کې چې دنو یو غنه زمانی ده یو پکې ادغام دی یو پکې اخفاء شفوي ده. په دې کې څوک اظهار شفوي دی او پلانکه خو اظهار شفوي موږ په صفات عارضه کې نه دراوړې. موږ اظهار چې اغا صفات عارضه کې نشمار لکی ځکه چې اظهار د حرف اصلي حالت ته وي نو عارض نش. نون نواله چې په نوم کې صفات عارضه دي نو په نوم کې غنه زمانی ده چې کله مشدد یا مدغم تاسو معلومات او بل په نوم کې چې دنو ادغام دي یو پکې اقلاب دی او اخفاء پکې ده. دا پکې څه شی صفات عارضه. واو رواله واو کې یو مدیت دی حرف مدیو کې مدیت دی ځکه چې دې د مدیت د وجنا څه جوړیږي مدی فرع جوړیږي. نو په حروف مدیو کې یو مدیت دی یو پکې حذف دی. د حذف مثال داسې لکه تاسو وایي تحتها الانهار نو دا اصل کې تحتها الانهار دی نو التا الف مد حذف شو. ما خو د واو بیان کو نو واو کې یو مدیت دی یو حذف دی یو اثبات دی او دارنګي په واو کې ادغام هم دی چې کله متماثلینی او اولنه واو مد نه نو په واو کې څه کې ادغام کیږي. یا کې چې دا یا حرف یا کې یو مدیت دی لکه څنګه چې په واو کې او دارنګي حذف کې لکه فعل او د کې یا حذف کې د اجتماع ساکنانو د وجنه او دارنګي اثبات کې کله دا ثابت فاتح کې شي په حالت د وقف کې لکه مثلا فما آتانی تراسی وقف کې او دارنګي په یا کې هم ادغام دی. الف کې صفات عارضه یو تفخیم دی یو پکې ترقیق دی چې د الف د واو عیانا به په دې دوه صفاتو کې ممیز دی ځکه چې واو یا مد خودي او الف مد د خالف کې تفخیم او ترقیق دی. صحیح ده کنه او هغه کې مشرف لپاره ترقیق دی. نو الف کې یو تفخیم دی یو پکې ترقیق دی یو پکې مدیت دی یو پکې اثبات دی کله ثابت پاتې کیږي کله حذف کیږي کنه او دارنګي حذف او بل پکې اماله ده. الف څه ده اماله پکې راغلي ده او حمزه کې یو تسهیل دی او یو پکې ابدال دی لکه امنه کې ابدال شوی او دارنګي حذف دی کله چې حمزه وسې حذف کیږي کنه او دارنګي په حمزه کې کله اثبات دی
چې تدینا ابتدا کې خو همزه وصلیه همي ابتدا کې ثابته پاتې کی په ابتدا کې په وصل کې حذف کیږي نو دار دي حروف صفات عارضه چې دې کې په مختلفو احوالو کې راځي تبه یاد کړئ ان شاء الله